بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې د رجعي طلاق چې ښځې ته څوک یو طلاق ورکړي نو بیا دی رجوع په څومره وخت کې کولی سي، او کم څوک چې په خارج کې وي هغه به څنګه رجوع کوي، هلته د ښځې سره نږدې نه وي. محترمینو، که چیرې څوک و خپلې کور والا ته طلاق ورکړي په صریح الفاظ سره یو طلاق، نو طلاق رجعي واقع سي. د طلاق رجعي چې کم دی هغه په عدت کې دننه دی رجوع کولی سي، یعنی بغیر نکاح دی دغه طلاق ختمولی سي او د خپل کور والا سره دی خپل ژوند کولی سي. عدت په لحاظ سره ښځه چې کومه ده پر درې قسمونه ده. یو هغه ښځه چې هغه حامله وي، عیالداره وي، نو حامله عدت چې کم دی هغه وضع حمل دی، چې یعنی هغه حمل د دې څه ضایع کیږي یا د دې څه پیدا کیږي، در هغه وخته پورې دی رجوع کولی سي په الفاظ سره یا په افعالو سره. دویم دا دی چې هغه ښځې ته دا میاشتني مریضي راځي، نو چې هغه وله راځي بیا په درې حیزه کې دننه چې درې واره د ناجوړي ورته راځي، په دې کې دننه دی د خپلې کور والا سره رجوع کولی سي. او دریم هغه ښځې چې هغه نه حامله دي نه هغه ته ناجوړي راځي، د هغو درې میاشتې، نو دا رجوع څنګه کولی سي؟ په ژبه سره هم کولی سي چې دی ووایي چې بس ما رجوع وکړله، او په اعمالو سره په افعالو سره هم کولی سي چې کور والا سره په خواهشات په رغبت سره لاس ولګوي، نو په دې سره هم رجوع ثابتېږي، رجوع کولی سي. دا صرف دا دی چې په دا وخت کې په دا عدت کې دننه بغیر نکاح رجوع کولی سي. دا سوچ ونه کړئ چې بیا که عدت تیر سو نو بیا به نسي کېدلی، بیا خو په نکاح سره به کېږي، یعنی په عدت کې دننه بغیر نکاح رجوع کولی سي د خپل طلاق سره او خپل کورنی ژوند کولی سي. خو که د عدت تیر سو بیا نو نکاح تړل ضروري ده، بیا هم د هغه سره یو ځای کېدلی سي، ځکه خو یو طلاق دی یا دوه طلاق دي، مغلظه نه ده، نو بیا به په نکاح سره یو ځای کېږي، بغیر نکاح بیا نسي کېدلی که عدت تیر سو. جامع الفتاوا جلد نمبر 10 صفحه نمبر 118. دغه رنګه آپ کے مسائل جلد نمبر 5 صفحه نمبر 240. والسلام. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دینی پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.